د امریکا تعرفو خرابه کړې ده، خو دا خبره له خلکو پټوي. د چین حکومت ظاهرا خلکو ته وایي چې موږ به تر پایه پورې د امریکا سره جګړه کوو، خو په اصل کې ټولو امریکایي کمپنیو ته یې پټ زنګ وهلی او ورته یې ویلي دي کومه تعرفه چې موږ وضع کړې ده، که چېرته تاسو راشئ موږ نه شیان ویسئ، هغه تعرفه له تاسو نه اخلو. یوازې په 3 شیانو باندې دوی لا تر اوسه هم تعرفې پریښي دي چې هغه دواګانې دي، مایکروچیپونه دي او د طیارو انجینونه دي. ځینې چینایي کمپنۍ بیا دومره مجبوره شوي دي چې خپلې بیړۍ تایلند او ملیزیا ته یوسي او هلته د خپلو کمپنیو برنډونه د هغو هیوادونو په نوم کړي څو په امریکا خپل مواد خرڅ کړي پرته د دې چې تعرفې ورکړي. دې ته مو هم پام وي چې یوازې 20 میلیونه کارمنده په چین کې مصروفه دي چې امریکا ته شیان جوړ کړي او د اپریل نه تر اوسه پورې دوی نور کار نه لري ځکه امریکایان مستقیم د دونه چې شی نه اخلي او دا چین درته دی. چین کې کارمندان اوس مظاهرې کوي، فابریکې بندې دي او ځینې کارمندان داسې دي چې کار کوي خو تر اوسه پورې معاشونه نشته. چین مخکې ویل چې موږ اړتیا نه لرو د امریکا سره اصلا خبرې وکړو، خو اوس یې خپلو خبرو کې بدلون راوستی، وایي چې د امریکا په وړاندیز باندې فکر کوو تر څو وشو کولی یوې پایلې ته ورسیږو. دا چې څه به کیږي حتما یې په اړه راته ووایاست.